وی بانګ دی کابل کې او دست اشنغر کې وشي بانګ د کابل کې او دست اشنغر کې وشي قامت د ټول پښتونخوا د پسپین غر کې وشي ته د غزنی لخر تیار ک تور او شرنګوا الله اکبر به د هندوانو په مندر کې وشي وی دلر او بر پښتون د راشي په غیرت کې ورته د دوزخي پښتون د حج په پیښور کې وشي او چې د خپل ویني تیل کړي د غریب د ډیوی دا ځلې داسې قرباني دی په اختر کې وشي او حجره جرګه جومات دی وشي د خوشحال شمله کې حجره جرګه جومات دی وشي د خوشحال شمله کې غم او خادي د ملالې په صادر کې وشي او زمونږ اکثر ملمانه مست راځي شیخان نه راځي زمونږ اکثر ملمانه مست راځي شیخان نه راځي لونګ دی نه کېږي خو بنګ دی زمونږ غار کې وشي او خدای د صفت محتاج نه دی مولا تا ته وایم خدای د صفت محتاج نه دی مولا تا ته وایم د جانان ذکر د هر تقریر په سر کې وشي او چې وطن سوځي او زه پیغلې ته بنګړي ګټمه که داسې حال وي نو چینجي دې په منظر کې وشي منظر چې هر چرته دی خو بې ګریوانه به وي منظر چې هر چرته دی خو بې ګریوانه به وي اندازه ولګېده باد کې تارونه ګرځي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو ستاسو په بار بار فرمایش نن منګه حکومت خټک ضلع ته راغلي د خوشحال بابا په زیارت باندې د خبرونه را جوړه د دلته زمونږ یو ډېر محترم مشر یو ډېر خوږژبې شاعر یو چې تاسو ټول پیژنئ ښاغلی امام علي شاه منظر صاحب دلته ژوند کې اوسیږي هغه نن راغلي یو څو ورځې مخکې د هغې نه موږ یو مرکه کړې وه چې د هغې تعداد تقریبا د 2 لکو نه وړېدلی او دغه ملګرو بار بار غوښتنه کوله چې یو ناستې د ورسره بل هم وشي منظر صاحب دغه 2 لکه خلکو چې ستاسو دغه مرکه وکړه د هغې به په کوم الفاظو مننه کوئ او نن به ورته څه ډالۍ کوئ ډېر زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډېره مننه اول خو ستاسو غازي نادان صاحب چې تاسو یو ځل بیا زما ترڅنګه زما حجرې ته زما کلي ته زما غر ته تشریف راوړی دی او په ما مې یو ځل بیا احسان راړولی دی باقي مینوال زما مینوالو خبره ده نو که هغه 2 لکه دي او که هغه 200 دي او که هغه 2 کسان دي خو په ما ګران دي ځکه چې پښتو سره مینه کوي او ما سره مینه کوي نو لازم خبره ده چې زه به مو سره مینه کوم او چې کتلی دی نو زه دا غواړم چې صرف کتل نه دي صرف اورېدل نه دي که چاته یو لفظ هم زده کړی وي که چاته یوه خبره هم زده کړې وي دا هم زما لپاره ډېره غټه خبره ده ډېره مننه کوم د ټولو مینهوالو او بیا زه نن ډېر فخر په دې محسوس کوم چې ما سره ګیر چاپېره نن زما ټول مشران کشران ټوله جرګه چې هغه ما سره موجود ده جناب زمونږ ډېر معزز او مشر ناصر جمال صاحب چې زمونږ د های سکول پرنسپل دی هغه ما سره ناست دی نن ډېر زه ډاډه یم ډېر زیات خوشحال یم جناب حاجي ګل سید صاحب داسې یو فلسفه الله ورکړې ده داسې یو سوچ الله ورکړی دی چې کوم زما مطابق دی کوم چې زه غواړم چې داسې یو فرد را پیدا شي چې داسې خبرې دي وکړي نو ګل سید صاحب ما سره ناست دی ما سره زما خو شاته جناب دا چې پروګرام نن چا کړی غازي صاحب دا چې پروګرام چا ارینج کړی دا پروګرام چې چا دومره دا محنت چا کړی دا د جناب لیاقت مینګل صاحب چې په قطر کې روزګار کوي او ورغلی دی په چوټۍ باندې او موږ سره ډېر زیات مینه ده زموږ د لیکوالانو سره او دا څومره پروګرامونو کې موږ سره کېناستو ډېره مننه کوم د ټولو چې شاته کوم ناستي زما ملګري چې په کې بریال وفا دی عثمان تاثیر دی او واصف همدرد دی څومره حنیف جان دی غالبا شته ټول ناستي هغه ټولو مننه کوم زه ندیم میا ندیم دا د یو داسې شاعر د داسې یو نوم بچی دی احمد شاه ظفر صاحب خدای بخلی الله د جنتونو ورکړي زمونږ د کلي پړومبني شاعرانو کې شمار دی معزز شاعرو او زه چونکې زما خو استاد شته نه خو زه ورته استاد ځکه ویم چې زما سینیر و مشر او زما نه ډېره دنیا کتلي وه د هغه بچی دی میا ندیم ډېره زیاته مینه کوي او ډېره زیاته مینه کوي هر پروګرام چې زموږ چرته هم پروګرام وي که هغه د دې صوبې په هغه سر کې وي که په دې سر کې وي ندیم صاحب هلته حاضر وي ډېر منډه وایي ډېر محنت کوي ډېره مننه کوم د ټولو وړو لویو نو په دې خوشحاله یم چې نن ما سره ګیر چاپېره خپله وسله برابر ده څه به نن اورو ملګرو ته به څه ډالۍ کوو جي منظر صاحب بس ستاسو لمبر دی ښه جي ملګرو ته نن ښه د زړه د تاوه غزلې ووایي چې خوند ترې واړي یو ملګري پکې کمنټ کړی چې د منظر صاحب سره 6 غنټې مرکه وکړي څه به د هغې په اړه به څه ورته ډالۍ کوو ډېره مننه جي
ستاسو په اجازه جی وی بانګ د کابل کې او دست اشنغر کې وشي بانګ د کابل کې او دست اشنغر کې وشي قامت د ټول پښتونخوا د پسپین غر کې وشي ډیر بیا د دعا ورپسې خیر د لر او بر کې وشي خو د تمام نړۍ مونځ د په خیبر کې وشي ته د غزنی لښکر تیار که توره وشرنګوه الله اکبر به د هندوانو په مندر کې وشي چې امامت باچا خان کوي په جګه شمله داسې یو مونځ د سربازو په سنګر کې وشي وی د لر او بر پښتون د راشي په غیرت کې ورته د دوزخي پښتون د حج په پیښور کې وشي او چې دغه خپلې وینې تیل کړي د غریب د ډیبې دا ځلې داسې قرباني دی په اختر کې وشي او حجره جرګه جومات دی وشي د خوشحال شمله کې حجره جرګه جومات دی وشي د خوشحال شمله کې غم او ښادي د ملالې په صادر کې وشي او زمونږ اکثر میلمانه مست راځي شیخان نه راځي زمونږ اکثر میلمانه مست راځي شیخان نه راځي لونګ دی نه کېږي خو بنګ دی زمونږ غار کې وشي او خدای د صفت محتاج نه دی مولا تا ته وایم خدای د صفت محتاج نه دی مولا تا ته وایم د جانان ذکر د هر تقریر په سر کې وشي او چې وطن سوځي او زه پیغلې ته بنګړي ګټمه که داسې حال وي نو چینجي دې په منظر کې وشي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي وایي خبره دا نه ده چې موږ سره وسلې ختمې دي خبره دا نه ده چې موږ سره وسلې ختمې دي خبره دا ده چې په وینه کې جذبې ختمې دي بې غیرتي شوه میلمانه اوس خلک کور ته بوځي د عجب خان د بچو کلي کې حجرې ختمې دي او دا به بهتره وي چې واخلو اجازت اوده شو دا به بهتره وي چې واخلو اجازت اوده شو تا سره وخت نشته او ما سره کیسې ختمې دي او نستي مې غوسه شوه دا خپلې به پې خرڅې کړمه اخبار لیکلي چې د مشر خان ګردې ختمې دي ستا محبت کول د اوسپنې دانې چیچل دي او وینې مې شونډو ته راځي زموږ معدې ختمې دي چې مسلمان شوم نو اوس دې قسمت ته ګوره زما زه د مکې بازار کې ګرځم مصلې ختمې دي او بله ګناه را باندې مه کوه کافر به شمه الله رحیم دی خو زما سره توبې ختمې دي او ته د رباب نه د انا مسله مه جوړوه سوال د رباب نه د په زړونو کې نغمې ختمې دي او وینو یو بل خو د دیدن تنده مو نه ماتېږي سترګې مو لګي خو د زړونو رابطې ختمې دي او منظر ته پاسېدو روان شو په زړه کې وایي پوه شوم مولا سره اوس نورې مسلې ختمې دي ناصر جمال صاحب غزلزار خپرونه ده تاسو ته پکې ډېر زیات ترکلی وایو منظر صاحب ستاسو نوم هم واخیستو د خپل ځان په اړه زمونږ دغه ملګرو له لږ معلومات ورکړئ خوشحاله به شو زما جی نوم ناصر جمال دی او تعلق مې د زاخیلو سره دی او ډیر وخت مې په راحت ادبي جرګه کې تیر کړی دی د زاخیل پایان یو نوموړی شاعر ادیب او یو محقق او اوس هم زما تړون امید سره دی او د سن 1981 نه د عبدالله استاد د خدای بخري نوخار د هغه په لومړۍ مشاعره کې ما شرکت کړو د هغه وخت نه ما ایم اے پښتو هم کړی ده ایم اے اردو هم کړی ده ایم اے اکنامکس هم کړی بله مطالعه مې کړې ده خو د منظر صاحب متعلق په زه دا ووایم چې وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جوړی مې تنګه زه به کم کم ټولوم او د عبدالله استاد یو شعر رایاد شو چې وایي مشکڼې به کېدي مقابلې ته د لالونو سرحد کې په ژوندون دی عبدالله غزل ویلي د منظر صاحب غوندې شاعر ما په خپله زندګۍ کې نه لیدلی زه صرف دا ویلی شم او دا خبره مو وکړه چې دا 81 نه په دې خوا زیاتو مشاعرو کې ما شرکت کړی دی ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه جی حاجی ګل سید صاحب جی حاجی ګل سید صاحب تاسو ته هم ډېر زیات ترکلی وایو څه به ویل غواړئ د دې نننۍ ټولنې په اړه ډېره شکریه الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي زه خصوصا د منظر صاحب ډېره مننه کوم زه یو غر شاته پټ ناست وم لکه د ماشوموالي نه زما ادب سره مینه وه د پښتو نثر او شعر دا زما یو ډېر د زړه د مینې اړخونه وو خو ځان ته لګیا وم خپل فکر کې یو تنهایۍ کې لګیا وم زه د منظر امام صاحب د شمشاد صاحب د داسې ملګرو ډېر د زړه د ته نه شکریه ادا کوم چې دوی زه رادې خوا کړم رابارې کړم تر دې چې په لومړني پروګرام کې ما ته منظر امام صاحب وایي چې ته خو لاړې بوډا شوې رانه کاش چې ته ډېر مخکې ما سره یو ځای شوی وې
او زه ټولو مینوالو ته د منظر صاحب مینوالو ته شکریه هم د ادا کوم او ته دا پیغام هم ورکوم چې پښتو د پښتو ادب د پښتو شعر دې نه څه اخذ کول پکار دي دا د ژوند معیار کې راوستل پکار دي په یو لار طرف ته پکې وتل پکار دي صرف اورېدل نه دي عملی ژوند کې شاملول پکار دي ډېر مننه ډېر شکریه الله دې تاسو خوشاله کړي ډېر حاجي صاحب لیکت صاحب دی او د ماشات یو څو ملګري دي بس د دې یو کم دی نه زړه ته غزل په سکندونو کې ختمه بانګ را باندې نه به وای ان شاء الله جی لیاقت منګل صاحب تاسو ته مرکلې وایو د نننی ټولنې په اړه به تاسو څه وایي د ځان په اړه هم لږ معلومات ورکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مننه ستاسو ټولو نه او ستانه ډېره مننه ته راغلی او زموږ ادبي جرګې ته ستا خپل کردګي په پکې وکړه او پاتې شو خبره د امام صاحب ټول تاسو ته معلوم دی ټول دنیا ته معلوم دی او موږ د مینوال یو د په مینه موږ درته راغلی یو دلته موږ مخکې نه راتللو د شعرونه مو اورېدل د خبرې مو اورېدل د په ده بس موږ راغلی یو او خدای پاک پروردګار ته موږ ژوندی لري ټول او ټولو شاعرانه د باندې خو موږ ته ژوندي لري او بس موږ دا خبرې دي د پاتې کېږم کتر کې مې کار روزګار مې کتر کې دی او دلته کړي کې پاتې کېږو او دا ما د کتر نه تاسو په پیج باندې لیدلی وو ما بیا تپوس وکړو راغم دلته او دا چې هر کله پروګرام غواړي هر کله څه غواړي انشاءالله موږ راځو د دې لپاره موږ ډېر مهرباني انیب جان صاحب تاسو په دې ننني ټولنه باندې کومه نظر کوئ څه به ویل غواړئ منظر صاحب په اړه به څه ویل غواړئ ټولو نه اول خو زه ټولو ته هرکلی وایم چې څومره میلمانه راغلي دي او دا یو ډېر ښه پروګرام دی او سپیشلی ما د تاسو په غني نادان صاحب هغې په دغه باندې ما دغه اورېدلي دي او دی سره ما داسې کله ناکله ناستې وي مینه هم ډېره زیاته ده په ادب سره خو چونکې بس حالات او واقعات داسې وي چې ټایم ماته نه میلاوي خدای سره هر سایډ نه چې څومره هم څه دغه وي هغه ضرور زه کوم او الله تعالی دې دغه شانتې کامیاب دغه ساتي ډېر بریال وفا صاحب ندیم او بریال وفا صاحب تاسو په خپل نظر هم شریک مننه نادان صاحب یو ځل بیا تاسو زموږ تر څنګ راغلی او موږ سره مو خپل مرکه جوړه کړه موږ ټول خپل د جمال ادبي جرګې چې څومره شاعران دي زموږ مشران کشران ټول تاسو نه یو جهان مننه کوو شکریه مو ادا کوو نو الله مو ښه ده او بد ساته همیشه داسې راشي موږ سره پروګرامونه جوړ کړي کوم خلک چې دلته په دې غرونو کې ورک دي او ډېر ښه سوچ ډېر ښه فکر لري دا خلک خلکو ته وښایي چې واقعا شاعر دی او شعر هم داسې شعر وایي چې لاجواب وي نو زه ډېره مننه کوم بس نورې خبرې خو نه وای مننه غازي صاحب زه خو ستا ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې امام منظر صاحب مخکې په کلي غر کې اوسېدو دا ستا پیج باندې رالو نو خلکو ته دې راوښیلو ستا زه ډېره شکریه ادا کوم او دا نور شاعرانو موږ دا کم ملګري چې راغلي ستا ډېره شکریه ادا کوم چې دلته راغلي ډېره مننه کوم منظر صاحب چې کېناستئ موږ سره وخت مو ډېره مننه جل نام قدر قدرمنو دا موږ سره امام علي شاه منظر ښه د باد اوسئ بریالي اوسئ